زارلا مدینه نظر کولشنی روزی نظر کولشنی روزی نظر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بهتره په تاسو کې یعنی غوره په تاسو کې هغه څوک دی چې نورو ته خیر ښېګڼه رسوي. زارلا مدینه نظر کولشنی روزی نظر. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي غوره په تاسو کې هغه څوک دی چې د قرآن کریم علم حاصل کړي او بیا بل ته وښایي، یعنی قرآن کریم په ترجمې او په تجوید سره زده کړي او بیا بل ته وښایي، یعنی شاګردان وروزي. زما جانان د پوکي همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي بهتره ستاسو هغه څوک دی چې عمر یې اوږد شي او د خیر ښېګڼې کارونه ترنه صادره شي، یعنی داسې عملونه په ټول ژوند کې وکړي چې هغه د الله او د رسول د اوامرو سره موافق عملونه وي، یعنی د الله او د رسول د اوامرو نه خلاف نه وي، یعنی د شریعت خلاف عمل ترنه صادره نه شي. پرود د نازنین